بل ګن اوس راووت، بل ګن عام تاسو ګورئ په اخبارونو کې او په خبرونو کې او په سوشل میډیا باندې چې یو بل بیل اوس پاس کېدو والا دی. هغه بیل څه شی دی؟ شرم پکار دی دې خلکو لره، شرم. کوئی کم سړی چې شرم پکې و به شرمېږي، شرمېدلی به په څه و شرمېږي. بل اوس بیل پاس کېږي او بیل څه دی؟ بیل دا دی چې قانوني حیثیت هر سړي ته دا ورکېدلی شي چې که څوک د ځانه جینۍ جوړولی شي، که څوک کومه جینۍ د ځانه هلک جوړولی شي، باقي د قانوني حیثیت په هغې ته حاصل وي، باقي د هغې به کارت بل جاري کېږي چې کم یو جینۍ هغه ځان هلک جوړول غواړي، هغه به درخواست ته دایر کوي او بیا کې د اپریشن په طریقه باندې هغه ځان هلک جوړولی شي او د هغه دپاره به کارت بیا د جینۍ نه هلک ته هغه منتقل کړي او دقه رنګې هلک ته ځان جینۍ هم جوړولی شي. دا یوه جوړه اوس دې بیل باندې خبره شروع د قانوني حیثیت دې له ورکول کېږي. جنس پرستي هغې ته یې لاره کولاوئ. زمانو غټ غټ سازشونه شروع د اسلام خلاف. منګه دا تی په غوږ کې ودیو، ځانه خبر نه یو چې زمونږ د اسلام سره کومې لوبې کېږي او په هغې باندې باقاعده اوس کار جاري دی. که چېرته د مسلمانانو په هغې باندې ایکشن وانهخسته دا قانون به منظورېږي. دومره یو فساد په جوړ شي چې د هغې به څه انتها نه وي. د جنس پرستۍ دپاره لار څنګه کولاویږي؟ هلک د هلک سره خو واده نشي کولی، لیکن د یو هلک هلک پخ دی، هغې دپاره به طریقه کار دا جوړوي. دا هلک پر ځانه جینۍ جوړوي، باقي دا او بیا په کاغذاتو کې جینۍ حسابېدلی شي. دا هلک پر هغې سره نکاح کوي، برای راست خو څه نشي کولی. په دې طریقه باندې به هلک ته ورېږي. دقه رنګ یې جینه کوي، یوې جینۍ پر جینۍ خوښه ده، واده خو ممکن نه دی هلته. یوه جینۍ به ځان هلک جوړوي، د هغه طریقه باندې به بیا ودونه کېږي. دا شی اوس شروع دی. زما وروڼو دا ظالمان د دې نه خبر نه دي. د الله په خلق کې دا خلک ګوتې وایي. دا خو شیطان مخکې نه ویلي، دا یې ویلي فلیغیرن خلق الله. دا خلق په د الله پیدایش په بدل کی. الله چې په کوم طریقه ته پیدا کړی د هغې نه بل بهترین طریقه نشته دی. الله فرمایي لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما انسان په ښایسته قامت کې پیدا کړی دی. فی ای صورت ما شاء رکبک. کم صورت چې د الله خوښ شوی تاله در کړی ته پکې جوړ کړی، ته اوس د هغه الله خوښ کړی صورت بدلې ظالمه. د جنس پرستۍ دپاره اوس لاره کولاویږي. د دې سازشونو ځان خبر کړئ زما وروڼو. نو موږ وایم کم وژاړو.